قسم په خدای د 100 روپو خاون دا ما وره دا نه نو ته د 100 روپو خاون د 100 روپو خاون د 1 کروڑ ضرور نه بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کما خزا خپل 15 منځونه کوي او د روزې د میاشتې رمضان روزې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي او د خاوند تابعداري کوي د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي دي. اوس د دې لپاره دا شوه چې ته به د خاوند تابعداري کوي په ګناه کې به نه کوې په نارواو کې به نه کوې. او خاوند څه وایي رسول الله مبارک فرمای بهترین انسان پتا سو کې هغه دی چې خپل کور ښځې بال بچ سره خي او زه پتا سو ټولو کې د خپل ښځې سره بیبیانو سره او د کور د خلکو سره خیمه. نو خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي ښکلی ژوند به تیری باغي کېږي به نه او ښځه به د خاوند تابعداري کوي بغاوت به نه کوي نو ښکلی ژوند به تیریږي. د دې نه خشته ژوند بیا نشته. قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و. تابعی دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی دی او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و. یعنی تابعی دی صحابه شته دا نه چې نشته. د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه د حضرت علی صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه او د صحابه مرتبه تابعین ډېر اوچته چې دا ټول تابعین هم راغونډ کې او دا ټول صالحان هم راغونډ کې د صحابه د خپې دوړې ته نه رسېږي الوی خلک. لیکن زمانو صحابه شته او علی رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی. دې نه اندازه ولګوې د علم او د تقوا. نو د شریح چې کله واده وکړو او د واده په لومبۍ شپه د کور ته راننوت ښځه کټ کې ناسته ده او دی راننوت نو د سلام واچه. ګوره قانون دا دی چې راننوځې نو سلام واچه السلام علیکم ورحمت الله. دا به نه وی چې ښځه په ما سلام واچه نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځی که بچي دې وي. ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کړي ښه ما ته سلام ونه وي. د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وي نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي. چې بچي راننوځي بیا د هغې حق دی چې سلام واچوي. چې ښځه راننوځي د هغې حق دی چې سلام واچوي. چې څوک ناست دی او بل پرې راشي به لومبۍ سلام واچوي. ښه دا اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت الله سلام به اچي په ښځو به مچ په لوڼو به مچ په بچو به مچې ستا حق دی. دا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم نه ته چې ننوځې حق ستا که هغوی مخکې شو ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې کوه ورته سره السلام علیکم ورحمت الله. ګوره کور کې برکت به راشي. نو چې دا په لومبۍ شپې دی ورننوت نو د به السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پخپو پرېوځي. دا په شریعت کې ګناه ده. پخپو به نه پرېوځي خاوند. ډېر خلک یې پخپو زر پرېوځي. پخپو ولې پرېوځي؟ سجده لګې سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک. نو دا پخپو پرېوتل پکې نشته. اوس هم ګوره ډېر خلک داسې انګور راشي څخره له پخپو کېږدي او خواخله او چې پرېو نه ځي نو بیا ورته غوسئ وایي ته ما له پخپو پرېنوتې. نه پخپو به چاله هم نه پرېوځې. لاس به ځمکې له نوړې او نه به پخپو پرېوځې چاله. دا به نه کوې. او که خواښې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرته او خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته. تندې دې وله ښکل که پروا نشته. کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس ښکل کی تندې ولا ښکل کی خپې ولا ښکل کی او زور ته خاص هم ټیټیږي. دا رکو نه ده. مقصد زور دی چې د مور له چاپی کو منو دا ټیټېدل خو پکې شته که نه. چاپی ته خو مور خو راته خپې نه شي اوچتولی چې ورېږه د سپېمو ته یې راله اوچتې کړم ته به ټیټېږې نه نو ماله به زور کې.
زور چاپی راغلی ده په شریعت کې نو چاپی له ټیټېدل شته چې ټیټېږي ما نو که د هغې کې خپې والا ښکلو ټیم پروا نشته. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی امداد الاحکام د هغه چې کوم تکمیله ده ده خپلې فتاوی کې لیکلی دی چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغې په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي خو طریقې درته مه ووایي دا نه چې هغه ولاړ یو ته په زور ورپرې ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپوله سلام لرانله ما له خپوله سلام لرانله او ما له خپوله لاس راونهړه نو چیچړې د شریعت نه خلاف کار دی غواړه زړې پوسکې دا خو د شریعت نه خلاف کار دی که دینګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړه دا به نه کوي شریعت مطابق نو سلام به واچي بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام او که ښځه پرې ورمخکې شوه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي بهر کیف دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلې ښځو سره وایي زه په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړم او زما خپو باندې پرې نه وه دا ګنده رواج خراب د ګناه رواج د ګناه رواجونه مه کوئ هغې نه پس چې شریح ورغې سلام یې واچو نو ښځه ونه راپاڅېده ودرېده اکراما او تعظیما نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه زه یو 2 رکعته لمونځ کوم نو پاسېد او دس خو یې کړی او دس کې ورغی نو په کوټه کې ودرېد نو 2 رکعته نفل یې وکړل ګوره څونه ښکلی کار لومبۍ د 2 کسو کور روانېږي نو نفل 2 رکعته نفل یې وکړل ښه مزېدار ښکلی نو د 2 رکعتو نفلو نه پسې دعا وکړه نو چې سینګ راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له یې په تندي لاس راښکما ودوی صبر وکړه لږ ما ته کې اجازه دي چې دم یو 2 رکعته وکړو وی ډېره ښه خبره نو ښځه پاسېده نو ښځې م 2 رکعته نفل وکړل او دس یې وکړل اول نو 2 رکعته نفل یې وکړل زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا خو سرخي سپیدي خرابېږي رنګونه خرابېږي د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که نه د رنګونو نه مخکې اودس وکړه چې ډولۍ ته خېجې د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه الله په دې نفلونو او په دې مونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کې نوې کور دی خدای او پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي نو هم پاسېده اودس یې وکړه نو د اودس نه پسې 2 رکعته نفل وکړه نو خپل پالنګ ته وخته نو شریح قاضي راغی بیا ورسره کېناست نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته نو دې ودرېد غلی شو چې څه دی وی یو خبره درته کوم وی زه د بل خاندان نه تا ته واده شم ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی ګوره د څونه هوښیاره ښځه ده ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تا له یې درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم ستا مور پلار زه خوښه کړم زما په خاندان کې م ډېر سړي و زه یې غوښتم خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې زم د خاندان نه بار واده شم او تم د خاندان نه بار واده دې وکړم نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه خواره زمانه کې ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق نو د دې نه مخکې چې موږ ته یو بل سره یو ځای کېږو نو یو عهد به کوو هغه عهد دا چې ته ماته ووایه چې زه ستا سره سینګ ژوند تېر کوم ته راته ووایه خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروو که ته په ما داسې شرط ایږدې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلافي نو هغې باندې به زه خفه کېږم او که ته وایې دا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق راکړې زه به د نوس لاړه شم ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېر دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کم ذهن وي چې هغسې ژوند زه تا سره تېر کړم تا څه خوښي ما ته به یې بدله پخوم ستا کومه جامه خوښي ما ته وایي هغه بدله برابروم ستا کومه کوټه خوښي کم کټ دی خوښي هغسې بدله کوم ستا خوښي چې مور پلار کره زه ځم به کوې چې نه ده نه به ځم
ستا خوښي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم که زما اړه خپۍ کښي خو دې کې به زه ستا منم د بل چا به نه منم ستا خوښي چې نفلي روژه نیسه نیسم که وایې چې مه نیسه نه به نیسم خو ما ته هغه ووایه شریح حیران شو چې خدایا عالم زیمه خلقو ته علم زخم قاضي زیمه او د صحابو فیصلې کومه شریح رکوټې سړی نو د حضرت علي او د یهودي فیصله کړې ده هغه سړی حضرت علی امیر المؤمنین دی بادشاہ دی او یو یهودی ته زغره یهودی سره زغره ده حضرت علی په دعوا وکړو دا زغره زما ده یهودی به زما ده شریح لراله دی قاضی له تابعی لراله اوس چرال علی یو ځای ولاړ دی او یهودی بل ځای ولاړ عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولانا دے یہو علی رضی امیر المومنین ام مولانا دتا وی وایا کنا وی دا سر ازغر دے یہودی سر دا زمان دا اس دے زمانہ کے با بادشاہ داو کی یہ سوکت ازغر قبضہ کی جو سرمن تے ہو باسی اگا خبل سکے چی خواخیوی دا بل نم سرمن ہو باسی ستا دا کورم زمان دا شیم زمان دے جیل کی دے چوم پولیس کی دے چوم شابا اگا خبل ازغر دا خبل او زور مرسیگی او یہودی بسی چی دا علی نب ازغر قبضہ کی پا یو سا پیڑ امتے غشتے شی لیکن نا انصاف دا دے چی عدالت دا بزم کا عدالت عراق لخا کنی نا شوریح آغا یہودی تے ویزغر وی سیب دا زمان قاضی شوریح علی سیب تا وی دو گوان راک آغا وی خواہ یوم غلام دے ازاد شو غلام یوم دازوی دے حسن شوریح قاضی وی توی غلام خو آزاد دستانا دا آغا گوی قبلوم خو دا حسن ستازوی دے و دا زوی گوی دا پلار دا پارا نا قبلی بل گوانا ای بل خونشت یعنی دیت انصاف وی شریح قاضی دیت انصاف وی دزوی اغا حسن چی دا رسول اللہ مبارک کو گولو بیدلے دے اغا حسن چی دا پیغمبر علیہ السلام غیگا کلوے شوے دے اغا حسن چی دا رسول اللہ مبارک پشے پا سجدہ کے سور لے کری دی اغا حسن چی شنڈے والا رسول اللہ مبارک کل کری دی کمی شنڈے چی دا دوارو جہانو سردار کل کی دا غینا دروغ نہ روزی گیا کم معشوم چی پیغمبر مبارک اولو بای اغنا دروغ نہ روزی کم معشوم چی دا رسول اللہ مبارک پا ملا نخریو کی او حضور پاکی پا اگاو گرزی اغنا دروغ نہ روزی خودلتا دا شریعت قانون دے چی دا زوی گوی دا پلار دا پارا نسی کی شریعت پا مانا اغا علی سے پیش ہوئی بات رہو بل گوانیش دا یاو دے ویچے دا یاو دے دا گوی سکی گی نا دو پکار دی وی یہودی لبا قسم ورکو یہودی تیوی قسم اخرا یہودی قسم تتیار چی دا خبرہ یہودی وہوری دلا نو یہودی حیران چوی دک صبرو کا سیب قسم نہ صبرو کا دا سنگ اسلام دین دے دی خامیر المومنین دی مانا غزغر پزور مغشتی شی پا یو سپیڑا مغشتی شی ما جیل کی مچولی شی راغی او دعوی اکلا او سنگ چی عام خلق قاضی لزیدیم قاضی لراغی نمبر ایک نمبر دو دا چی دا دا پیغمبر زم دے رسول اللہ مبارک لوی صحابی دے گلنبی مسلمان دے پالکانو گلنبی اسلام در اولو زندگی دا رسول اللہ مبارک سر تیرہ کردے دا او تب کرسے ناس تی دا عدالت او دی دل تکی لکہ دا مدئی ولار دی درتا دا سے انصاف ایک صف میں کڑے ہو گرے محمود آیا نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو صف کی ولار یو دے ولار دا اسلام دا انصاف خبیا دا دی چی دا نوی چی دا زوی گوئی ولی رد کی گی دا خوزشتونی دروغ جن دے نا شریعت مطابق کوئی چیز ویق دغوی رد شوا باس دا زغرہ چی دا زغرہ دا بس پریدوا دا اس بیسا دے علی لورکوم او ما تا دا دے اسلام دا داخلی دو چل خواہ چے دی دین و اسلام کے زوردن نشد اگا یہودی خدای مسلمان تا حضرت علی رضی اللہ عنہ زغرہ رواغشتا او یہودی لے غارہ کی واچو بچے چی دا استاد اسلام قربانے کے زیر دے او خوشی خبری دا ازغرم ستاشوا دا شوریح کی دا نو شوریح تا چی خدی کمی خبری وکرے ہوئی حیران شم چی خدای قاضی زیم دا صحابو پیسا لے زکو علم مالا خدای را کردے دے او دا سنگا خدر چی ماتا دا خبری کئی شوریح ہوتا ہوئی بالکل ٹک بالکل
جون به د سنتو په دایره کې تېرو او که د سنتو نه مې یو ټکې درته بار ووې نو تا د قسم یې چې نه به پوره کوې په هغې به زه نه خفه کېږم بلکل وعده شوه تا سره زه او بس باقي به ژوند تېرو چې زما کوم څیز خوښ یې درته به وایم به راله کې باقي به ژوند تېرو چې کله ستر روژه نیسې ما نه به تپوس کې که زما ضرورت او څه مسئله نو درته به یم چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه که نو نیسې به روژې او بالکل پلار کرم تیشے مور کرم تیشے په شریعت کې په سنتو کې چې ستا دل کا تا خرچا کر جیزي بالکل تیشے غم خادم کولې شي پتا به چې پچا پابندي زه به راته مخکې ویم خو د سنتو نه خلاف به نه کوو اوس دا شورح ورته وایي چې اوس به زما خبره منې کړ بالکل زما خبره دا ده چې زما کور ته به زما د اجازت نه بغیر بل څوک نه پرېږدي بالکل ما ته قبول زما خبره به منې او نو ستا دا اندامونه خو ستا دي خو دا زما دي ما سره ستا سره زما امانت دي اوس و احسنت فرجها ستا مخ ستا دی خو دا تا سره زما اوس امانت دی دا ستا نه دی اوس دا زما دی تا سره امانت دی ستا اندامونه خو دي ستا تا پورې دي خو دا تا سره زما امانت دی دا به زما دپاره استعمالوې ما نه بغیر به بل چا دپاره نه استعمال دیو بل چې اسلامي شرطونه پوره کړل شریح وایي زما د قسم په خدای وي داسې خوشګواره شپه م تېره کړه چې په ژوند کې مې داسې شپه چاته نه وه تېره کړې او د هغې نه بس ژوند خشته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کوم حقوق دي په ما د خدای د طرف نه هغه وله زه پوره کومه زه قاضیم خو د ښځې په ژوند کې ما ته دا ډیمانډ نه دی کړی چې ما له دا شی راوړه چې زه به سار ته مو ګورې شریح ګوره ښځه دې ته وایي قضا له خو روان شوې پام کوه ګورئ درنه ناجیز فیصله ونه شي پام کوه د چالوي سړي په سفارش دوکه نه شي پام کوه په لالچ دوکه نه شي موږ به سپوره روټۍ خورو خو چې د قیامت په ورځ چاړه ستا په سټ رانښکلی شي کوم قاضي کې د بېانصافه فیصله کوي بېانصافه فیصله کوي قیامت پرز با اد مرین نه د سټ طرف نه لالیږي او جوړیږي لالیږي او جوړیږي لالیږي او جوړیږي پام کوه چې ګوره دا چل در سره ونه شي دا مه وایه چې د ښځې له پیسې ګټم که ته رشوت والې نو ماله بالې زه نه دا ډیمانډ نه کوم زه نه غواړم زما شلېدلې جامې خوښې دي خو پام کوه او هغه وصیت ورته کوي کوم وصیت چې امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی امام ابو یوسف راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې زه خو قاضي شوم ما ته نصیحت وکړه او ورته څه وایي هغه نصیحت یې ورته وکړه کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله وی ابو یوسف ګوره خلک وایي قاضي ته دا نصیحت وکړه چې رشوت ماله په سفارش غلطه فیصله مه کوه په وخت کوه خو چې غصې فیصله مه کوه د چا ظلم چا سره مه کوه نه امام ابو حنیفه ته پته وه چې ابو یوسف کې به دا نیکي وي وایي بچې چې قضا ته کښېنې د خدای ذکر کوه هر وخت الله یادوه نو قاضي شریح ته خپله ښځې به هر سهار وي شریح لاړې د وې ښځې لاړمه السلام علیکم وعلیکم سلام خو ګورې خیال کوه بغیر د ذکر نه وخت تېر نه کې خدای یادوه څه موده پس ورکړه یو ښځه راغله یو بوډۍ دروازې وډموله وایي زه داخلېدی شم شریح ورته وایي راځه نو چې دننه شوه او کېناسته نو ښځې نه یې تپوس وکړو وایي دا ښځه څوک ده خپلې بیبي ته وایي وایي دا زما مور د مور مې ملاقات له راغلی کېناسته نو دا مورې شریح ته څه وایي وایي قاضي صاحب یو تپوس ته نه کوم وایه وایي لور دې څنګه ومونته زما لور دې څنګه ومونته زما د لور سره یې جول څنګه دی قاضي ورته وایي جنت مې موندرې لور د جنت دی جنت وی بچې وی خاوند دې څنګه ومونته ستا د خاوند سره ژوند څنګه تېرېږي وی مورې که خدای په آخرت کې جنت را نه کړي دا ډېر دی داسې ژوند تېر دی دا خراب او څښا ژوند چې را ننوځې او ښځې ته کنځل بل کار دیني راتلو سره ښځې ته کنځل او کینګولې کې ما ته مالګه لږه زیاته ده نو هغه ځای له اولې او ستغې سپورې او رفتل که ښځه وي پلار کره ځم پرون نه بله نه ترېسم کینه دا ظلم به ولې کې افته کې حق دی د ښځې که پلار کره دي رتلی شي
او که ځای لرې وي بالفرض او هفته کې نشي ته 2 هفتې پس ځي نو بیا دې یو 2 شپې کوي میاشت کې دې خیر دی په سلام اصلات بیا دې لږې زیاتې شپې کوي هېڅ پروا نشته دا دې د پلار کور نه استقبال لور ته نه ګوري چې ستا لور یو ځای کې واده شي او خاوند دې تا ته نه راپرېوستا او پړه دل کوي که به نه کوي او دغه رنګې ښځې له پکار چې د خاوند خیال وساتي خاوند ستړی ستومانه د ګوټ چارې نه راغی او خولې پرې روانې دي او کټ کې پرېوت راشه نه بختې لږ به بوزې وتل پکې ورته چالو کړه لږ په لاسو خپله چاپي زور وکړه ډوډۍ وله زر راوړه چای دله پخه کړم یو پیاله چای نن سبا زمیدار خلک چای خوښوي زر ولې پیاله چای پخه کړه او ورته کښېنه زړه والا وګټه دې ته زړه ګټل ویلې کېږي او چې ستړی ستومانه راشي او چاري بیلچې کښېني او کټ کې کښېني او ښه ستړی وي او ته تا ته وایي یو پیاله چای زمانه موږ ځان له ستړي شو پیاله چای شاړې دی بادې کړې نیکه ښځه کوه عالمه وګورئ عالمانو ته مې یو خبره کوم یو سړي عالمه ښځه وکړه چې څنګه یې وکړه هغه عالمه ورته څه وایي او ته وایي زه خو ستا ښځه یم او وایي ژوند به ګورئ شریعت مطابق تېرو وایي ډېره ښه ده بلکل ته معلمه یې زه معلم یم خاوندم ملا دی او ښځه معلمه ده شریعت مطابق به تېرو وایي ښه نو شریعت کې به ماله ځان له کور راکې بلکل دیوال به راته وی ځکه ستا رونه دي لیورونو سره زما خو شریعت کې ستر پکار وی بلکل به راته ووایم وی ستا د خواښې د مور او پلار خدمت هم ګورې په ما نشته دا به نه وایي چې زما د مور ستا خدمت به کوم ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته څنګه چې سبا وایي چې د مور جامې مې پلار جامې مې وینځه او پلار له مې چاپي کوه او مور له مې چاپي کوه دا خدمت ګورې په شریعت کې په ما نشته ما له ځان له کوټه او ظالم وی بلکل دا دې حق دی نور څه وی بس وی دقه مې حق دی وی ښه نو اوس یو خبره بله هم واوره دا ستا حق و زه به یې پوره کوم خو ګورې زما حق به ته هم پوره کړې وی تابعدار وی په شریعت کې 2 ښځې جې دي زه به 2یمه ښځه کړم چې هغه زما د مور او پلار خدمت وکړي ته به په شریعت کې تعالی ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته وایم بلکل ډوډۍ هر څه به دله راځي جامه هم دله راځي خو شریعت کې زما حق دی چې 2یمه ښځه به کوم 4 راله جیز دي 4 او انصاف به کوم بلکل انصاف به کوم تا سره او چې د ښځې کوم انصاف وي زما د مور پلار خدمت پکار دی نو هغې له به زه داسې ښځه وکړم چې د هغوی خدمت وکړي جامې ولې ووینځي او زما مور له دور وکړي چاپي وکړي د هغوی خدمت وکړي نو زه به هغې دپاره بله وکړم په شریعت کې تم او زه هم یاره وایي بس پرېږدم 2یمه پرېږده وایي ما دیوال هم دغسې ښیو ښځې ته خو چې وایي چې ښځې ته چې وایي چې 2یمه ښځه را باندې کوم بشیر جانه ته خو د دې قصو نه نه خبر که نه ته خو باچا یې خدای بخلې سړی پېښې چې 2یمه کوم وایي توبه زه په دغه کې ریاض کې زما هلته تللی یم یو کسان ناستو عربو یو ملګري و هغه راغونډ کړي او زه هم به تللی یم زه هم ناست وم نو هغه 4-5 عربو د هغوی ډېر ښه مېلمستیا یا مېلمستیا هم راله کړې وه نو هغه یو ما نه تپوس وکړه هغه ته زما صفت وکړه چې دغسې دا عالم دی او دارې نو ما ته وایي چې شیخ څو ښځې دي ما وی یوې ته هغوی واحده وه یوه نو هغوی واحده لکه مانه یوه ښځه داسې تعجب یې وکړ ما وی او که نه یوه واحده یوه بل وایي واحد یوه ښځه یعنې خبرې نه خندا جوړه کړه ما ولې لکه څه کفر مې کړی دی نه څنګه یوه ښځه څنګه یي د یوې ښځې خاوند خو کونډ دی واه خدایه پاکه وی زما 4 دی هغه یو وایي ابل وی زما 3 دی او 4مه کوم ابل وی زما 4 دی ابل وی زما 4 دی ابل څه وایي وی د پلار مې 3 ښځې دي د پلار مې 3 میندې مې دي وی اوس مې وله 4مه وکړه وی هغوی چې مه کوه دا 3 ډېرې دي مې چې نه زما هم 4 تعالی هم 4 کومه وی زمونږ خو یوه ښځني 4 دي مې مونږ خو چې 2 ښځې وکړي کم سړی نو شپه به 15 پایه کوي نه به بره خېږي او نه به لاندې دلته 2 ښځې کولی شي د ښځې د لاسه ژوند ځان له تباه کې 2 ښځې به څنګه کې شریعت له مونږ خلک خلاف اثر کې روان یو که نه 2یمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کېږي ولې ځکه انصاف نشته شریعت کې 4 جیز دي دا نه چې 4 جیز لري بلکل 4 جیز دي خو مونږ خلک بیا انصاف نشو کولی بیا ظلم کوي چې یو ښځې له معمولي غوندې خفګان راشي بس بلې سره دیری او دا د سپی غوندې ژوند دیری دې وجې نه ښځه خفه کېږي په 2یمه ښځه باندې انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف یو انسان کې پیدا شي نو په 2یمه ښځه بیا بنده خفه کېږي ګنې 2م جیز دي 3م او 4
بل دا پکې جا ویلو وی چې یاره عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي له څلورو ښځو اجازت دی نو یوې ښځې له څلورو مړونو اجازت ولې نشته دا نوې راوتلي دا نوې دا ماډرن ښځې چې ورته وایي دا فیشنیبل ښځې دا بربنډې ښځې دا عورت مارچ والا ښځې دا خبرې هغوی کې سړي له څلورو ښځو اختیار دی نو ښځې له څلورو مړونو اختیار نشته هونه ما وی ګوره چې سړی څلور ښځې وکړي تاسو ته هم ویم او بچې ته پیدا شي د دې بچي مور او پلار معلومې که نه لکه څلور ښځې دي یو یې خاوند دی نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار ده د هغه بلې بچې وشو پلار یې مور یې معلومه ده چې دغه یې مور ده پلار یې معلوم دی پلار یې د ټولو یو دی د هغه درېیمې ښځې بچې مو شو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی د هغه څلورمې بچې وشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی مور نه به میراث وړي معلوم دغه یې مور ده او که پلار یې مړ شو نو پلار نه به میراث وړي پلار یې معلوم دی ترونه یې معلوم دي ماماګان یې معلوم دي هر څه یې معلوم دي نسب یې معلوم دی نسب د پلار نه د مور نه نی چې دا د مې پلار دی دا سید دی زم سید شوم دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شوم دا پلان کې خیل دی زم پلان کې خیل شوم ولې پلار یې معلوم دی خو ما وی که یو ښځه له څلورو سړو په نکاح کې وه او بچی یو شو نو پلار به یې څوک وي مور خو یې دغه ده چې دا چا نه پیدا شو پلار یې څوک دی ځکه دا خو د څلورو مړونو ښځه ده پلار یې څوک دی دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه نو پلار یې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو میراث به د چا نه وړي نسب به د چا نه وي دې به څه وایي چې زما پلار کم یو دی یو بوی د ما نه پیدا دی ابل بوی نه زما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلار یې څوک شو ځه ووایه ما ته اوس راکړه جواب پلار یې څوک شو بله پکې لا څه وایي وی سړو له د طلاق اختیار شته نو ښځو له هم د طلاق اختیار دی میلو شي که سړی طلاق ورکوي ښځه ولې نه ورکوي برابري کی بنیاد ولې نشته ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تاله نو ته څنګه غواړې ستا بعضې حقونه د سړي نه زیات دي د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ګنې ښځه کمه ده د ښځې حق د یو سړو نه په بعضې موقعو زیات دی څنګه د ښځې مهر شته او د سړي نشته تاله خو زیات در کوي مهر ښځه خاوند چې ښځه کوي مهر به ورکوي تا باندې ګټه نشته چې ته خاوند له کار وکړې ښځه به یې خاوند به یې دله ګټې وروړي بدله دا ستا زیات حق شو دا ستا زیات دی لیکن خدای برابرې نه دی راوستی ته جدا صنف هغه جدا صنف دی چې کوم کار کولی شي ستا پلار هم هغه نشي کولی هغه چې کوم خدمت کولی شي ته هغسې نشي کولی چې کوم پیټې وړي شي ته هغسې پیټې نشي وړی هغه چې کوم کار طریقه کار کولی شي هغسې ښځه نشي کولی برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی په ټولو کې نه دی اوس مهر ستا سره سړي نشته کار په تا نشته او په سړي شته ګټي به هغه او تاله به یې راوړي ښه د طلاق اختیار ښځې له ورکړه رسول الله مبارک وایي ناقص دین هم ناقص دی او عقل هم ناقص دی نو چې ته ښځه خو زر نه بوډی کېږي سړی خو زر بوډا شي نو که لږ غوندې خاوند دی بوډا شو ټخ ټوخ یې جوړ کړي بیا ورته څه وی ځه ما طلاق کړی دی به څه کوي جماعت کې مال را لېږي ټخ ټوخ به کوي طالبان دې سبق ویلی شي اگه تبلیغ له به بیا دې لګوي شي روزې دې لګوي که نه او چلې لګوي او تپوس وکړي هلکه چې الله خو دې پوره ښه کور ته به کوي کور ته څنګه لاړ شو ولې ښځې طلاق کړی یم دا بلغه یو سړي وي بیمار یم زخم دې را باندې وی په کوم ځای وی هل د ویلو نه دی او ځای د خولو نه دی هل د ویلو نه ځای د خولو نه دی نو حاصل د خبرې دا دی چې بیا به څه کوې او ښځې له او که ته وایې خاوند ښځه ظلم کوي نو خاوند طلاق ورکوي نو که خاوند ظلم کوي نو ښځه به څه کوي ښځې له اختیار شته که نه عدالت ته دې لاړه شي خلع دې وکړي دا شوه دا طلاق اختیار شو قاضي له لاړه شه ووایه چې دا ښځه ما له خاوند ما له خپل حق نه راکوي ووایه چې دا خاوند زما چې کوم حقوق دی ما له نه راکوي حقوق ډېر دي جامه نه راکوي ډوډۍ نه راکوي ډاکټر له مې نه بوځي نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کوي پلار ته راله کنځل کوي ووایه قاضي به تحقیق وکړه که واقعي د ښځې خبره رښتیا وه سړي دوی ورکړه طلاق که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار شته چې تفریق راولي چې ځه بل خاوند کوه عدت نه پس کولی شي بل خاوند خلعه ورسره وکړه چېرې ته مې نه یې خوښه خیر و خلاص ما پرېږده بس ما جدا کړه د مارونو خبره به دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېر او یوازې ښکلېوالې نه دي ګورې ښځې هم قمقلې دي
ماله یو ښځه یو ځل لاله وي ماله د دې خاوند نه جدا کېږم ما یې نو زه در سره څوک ولې جدا کېږي خیر چې تلا بیا راووته مې چل پکې څه دی ډوډۍ هغه سړی وي دی نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف دی ما ولې چې د ډب ورکړی د پلار قدر کوم د مور قدر زمانه خبره د مور قدر کوم د رونه قدر کوم ډاکټر له بوزم جامه راولم اخر دین ته پوسو کا د دې خزنه ما کې څه چل دی ما غینه ته پوسو ګره مولوی صاحب وي بس ما پرې دوا بس خماله طلاق والا ما هرر سو ته پرې دم خماته جدا یا خدای پاک ما خو په کنه په څه بنیاد وي بس مولوی صاحب ټولیا ټاو ما کنه مې بل سړی د خوښتي قسم په خدای کمه بل خو یا به مې څوک کوي بل څوک یا به مې نه کوي دی خو به بله ښځو کې خو ماته جدا کا نو ما وی آخر وجه سره وی داړه ور دی یا خدایه پاکه نو ستا داړه ور سره څه هلکه مې ګزاره کوه نو داړې دي غټې غټې دي بس له ښځې مخکې خوله مه وعظوه بس دا چلو دې جج سره پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضل حق صاحب نوم یې دا خبره د کولو نه ده خو خولې له مې راغله فضل حق صاحب دلته گورنر و د هغه پلار دلته جج و په 400 کې یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلي دي مضبوط یعنې ښه ثقه سړی و هم مړ د خدای دې وبخي حاجي صاحب و هغه راته په خپله حاجي صاحب هم بابا حاجي سره به یې زمونږ کېناسته علم به مو سره کتابونه به هم وي هغه یو ښځه لاړه او زه هم په عدالت کې وم او د فضل حق پلار دلته کې جج و گورنر هغه ته یې دعوه کړه ما را دې خاوند نه خلاصه کړه ولې خلاصه کړم څه چل دی خاوند دې مې تپوس وکړه څه نقصان مې ورسره کړی څه چل مې کړی ډوډۍ جامه وی نه بس په هر څه دي پوره دی خو ما دې جدا کړه څه چل دی ولې دې جدا کړم ما ته خو څه ووایه که نه زه به څه لیکم چې په څه وجه طلاق یاره وایي بل څوک دې خوښ دي نو زه به درته یم طلاق ورکړه بل وکړه زه ټیک ده وایي نه قسم دې کوم بل څوک خوښ یم وایي ادبي دې معافي دا خبره مې خولې له راغله چې اوس یې بندول هم نه شم او کول هم نه شم وایي څه چل دی وایي دې ټیزونه اچوي دې ښځې سره څه کوي دې ښځې سره څه کوي ټیزونه اچوي نو څه کوي ورسره بعض انسان بیماري وي دا مونږ ته پته ده ډېر خلک مونږ نه تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده او زمونږ کتابونو کې هم راځي چې کوم سړي د هغه نه هوا روانې دی به مونږ سره څه کوي هر وخت له به اودس کوي نو هوا چې روانې نو هغې سره بعضې وخت کې اواز هم وځي همغه چې اواز ته نه ګورې سولی طوفان ته چې تیز شي نو شپېلې وایي که نه وایي سولی طوفان نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس درته دې متعلق یو خبره کوم د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي ابو غرزه یو ډېر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه نو چې څنګه یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځه زما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه نو چې لاړ نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایه ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته زما متعلق بد رد وی او ستا زه نه یم خوښه ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې ووایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې تی پیدا کړې چې زما د خوښې مه وکړه نه او بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي یا لکه دا خبرې څه لپاره کې تا ته څه پته ده چې ته دا ښځه ستا نه دې ته نه خوښه او تا سره بغوس کوي څه وجه ده وایي د دې خبرې ما ته رارسي ښځه خو خبرې کوي که نه سر خوړې دا مصیبت خو شته پکې ښځې ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا خواښې وایي توبه او باس چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کړو په یې ختم کړي داسې ده که داسې ده بس اوس په کور راغله او باچخه شو پلان کې بد رد نو وی ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې زه نه یم خوښ نو تا ته ویم ستا مخکې دې تپوس کومه وی وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسم چې تا او کائنات یې پیدا کړي دي چې ته زه دې خوښ یم او که نه وی قسم دې را کوي وی نه مې خوښ بلکل مې نه خوښ وی قسم دې را کړه رښتیا مې ته نه مې خوښ نو وی بیا نو بچې نه مې خوښ طلاق را کړه یا خدایه بس ده ولا ورکاو خو د عبدالله ابن ارقم دی لږ صبر وکړه امیر المؤمنین لدو حضرت عمر فاروق رضی الله دا هم صحابي دی رښتا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغله چې رالل امیر المؤمنین دا چل شوی دی یا د خدای بنده
تا ولې دا خبرې کوې د ښځې بغض دی او کسرې تی پس خیالاتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه رې ترې کړې ده پوره کوي که نه هر څه راله پوره کوي نو دا قسم دې ولې ورکو وی خلکو راته وایي چې دې در پسې خبرې کوي دا ښځه در پسې و دې نه خوښ نو ما ځکه دا چلو وی ورشه ښځه یې راولې ښځه چې یې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا دا خاوند خوښ دی که نه دی خوښ یا امیر المؤمنین زه څه نشم ویلی نه تا خو اوس دته وی ده قسم راکړ ما له ده څه خدمت نه دی کړی ما ده له څه جامه نه ده پوره کړې ما له ده کومه خبره نه ده پوره کړې ده ما له ولې قسم راکړ نو وی تا ورته ولې وی چې د ما نه خوښه او د ما سره بغض دی وی ما د خدای په نوم قسم راکړ نو بس ما رښتیا ووایي او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وی که د خدای په نوم یې قسم درکړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ مې دی وی امیر المؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا ویم درته ولې نه دی خوښ وی ښکلی نه دی او ټیک ده خبره بعضې ښځه نه خوښه ښکلې نه د خاوند نه خوښه بعضې سړی ښکلې نه د ښځې نه خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وی ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی ښکلا خو عرضي شی دی سړی ښکلي وي چې بوډا شي مخ یې چپړ شي غاښونه یې ښځه ډېره ښکلې وي او خشتی خو چې بوډی شي جورابه مخ ته جوړ شي چیچړ جورابه لکه باټینګن چې زوړ شي او چپړ شي دغه شی ته جوړ شي خشته ښکلې ښځه په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدارې چې بوډی شي لاړې نه ښکلا خو عرضي شی دی غاښونه خو عرضي شی دی کله به کله به نه رنګ خو عرضي شی دی اخلاق او دین وینا امیر المؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار دی ډېر ښه دی نو چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی ام کلثوم یې توبه توبه معافي غواړم زه نه غواړم طلاق نو ډېر خلک وایي داړي دي نو مې بس هغه سړي ته مې لکه لاړ څه غاښونه دي بس خبره خلاصه شوه نور کېده دا څه خبره زما وروڼو حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی وایي چې د عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله د هغه نکاح کې یو جینۍ وه د هغه جینۍ نوم عاتکه و او عاتکه څوک ده د زید ابن عمرو ابن نوفیل صحابي لور ده زید ابن عمرو ابن نوفیل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې دی چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی شارټ لیست د 100 کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کس ایستی دي چې دا جنتیان ټول صحابه جنتیان دي د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي خدا لس پکې د اوچتې مرتبې ردي نومونه په یو مجلس کې اغشتي چې دا جنتیان دي ای که زید ابن عمرو ابن نوفیل صحابي دی نو دا عاتکه د هغې لور ده واده په چا ده واه واه د حضرت ابوبکر په زوی عبدالله ابن ابي بکر محبت یې څومره دی ماشاءالله داسې محبت په دنیا کې د چا نو لکه د دې دواړو چې یو بل سره په سفر به ته عاتکې ته به وې ځو او زه هم در سره که په کور کې به وه ورسره به یو ځای بلکل یو ځای یو شان جون ښکلې د مینې جون دومره د مینې جون چې عربو به څلور ښځې کولې د عاتکې د خپل زوی ته د خپل خاوند ته وی د حضرت ابوبکر صدیق د زوی ته عبدالله ته وی عبدالله یو خبره درته کوم وی که زه مړه شم ما نه پس به بله ښځه نه کوې دی ورته څه وایي وی که زه مړ شم ته ما نه پس بل خاوند نه کوې د ده دومره خوښه وه چې پخوا به وینځې خلکو ساتلې هغې سره به یو ځایوالی هم کوو وینځه به یې نه ساتله چې عاتکه خفه نه شي دومره مینې ده په دې فیصله وشوه عبدالله د ابوبکر زویه د ما خاوند ده ما نه پس به بله ښځه نه کوې که زه مړه شم وی بلکل واده ده عاتکې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس بل خاوند نه کوې چې جنت کې موته دوه په دوه یو بل څوک را سره نه عاتکې داسې وکړه وی بلکل واده ده وی ښه یو قیمتي باغ مې در پسې لیکم ډېر قیمتي باغ و هغې یې راواخېسته او دې ښځې له یې ورکړه او دې پسې ولیکه وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کوې ژوند به دې څنګه نو دا باغ دې په دې به خپله ګزاره کړي دومره خوښ او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفک عینی سخینة
آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا دمانے دتا کوم ویزا قسم خورم تا خزا ویدی خاون تا آلیتو لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک الجلدی غبرا چه زما سترگی که تمل شوی کنا نو زما سترگی با دا گرمی اوخ کی بندی نکی دا غم اوخ کی گرمی او که تمل شوی نو زما وجود او زما سر با دا دولو نا پاک نشی زبا نلامبم خدا خو جوادیو که بیا لامبی کن زبا لامبم نا چه زما سر طول مر ببری زبا لامبم نا خوشحالی بنکم چه زما وجود طول مر دا خورو ندکی که تا مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یې او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي زما سر به ببري زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا وی تر کمې پورې به زما سترګې ګرمې اوښکې به یې او تر کمې پورې به زما وجود تر کمې پورې به زما وجود خیرن پیرنی لامبم بنا وی تر زمانې ته ختمېدو پورې او تر څو چې وی کمتره په ځنګل کې اوازونه کوي هغې پورې د کمترو اواز نه ختمېږي چې یو وي بله وي او تر څو پورې چې شپې پسې سبا راخیږي او شپه پې ختمېږي تر څو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي تر څو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاکوم لامبم به نه لیکن عجیبه دا وه چې خاوند یې عبدالله ابن ابي بکر د طایف په غزا کې زخمی شو چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه 40 ورځې پس وفات شو د مینې ژوند ختم د محبت ژوند ختم شو وفات شو چې خاوند یې وفات شو ښځه پرې ډېره پریشانه وه انتهایي خفه وه لږه نه نو یو صحابي ولا د نکاح پیغام ورولېږي ما سره نکاح وکړه یو صحابي وی ما سره نکاح وکړه بلکې صحابي څوک دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه د نکاح پیغام ورکړ وی ښځې ورته وایي چې ما خو خاوند سره واده کړی چې د بس تا نه پس بل خاوند نه کوم او ما له باغ را کړی دی په دې کې ولې که د خاوند نه پس بل واده وکړم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم هغه سره به نه یم او ما خدا د خدای نه غوښتې ده چې زما جون به د خپل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت وی جړل چې عمر غوښتل ډېرې وجړل حضرت عمر داسې کار وکړه یو عالم سره مشوره وکړه عاتکې یو عالم سره مشوره وکړه نو د حضرت علی رضی الله عنه د پلار ډېر دوست ډېر قریبي دوستو خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر روان او پلان کې او پلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي قریبي یارانه وه دوستانه دین اندازه لګوه چې د عاتکه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه نه هغه سره مشوره وکړه وی علي څه چل وکړه وی وکړه خاوند ښځه له بغیر خاوند نه ژوند ګران وی ما سره خاوند سره چې واده کړې ده وی خدای پاک به درله په دې کې خیر واچي شریعت کې منع نه ده دا واده ټیک نه شوی وکړه خاوند او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي امیرالمؤمنین وکړه خاوند وی ماله چې هغه باغ را کړی وی باغ به د هغه خاوند وارثانو ته وقف کا اگر چې ستا دی خو ورع او تقوا دا ده پرهیزګاري چې د خاوند زوړ خاوند وارثانو ته د باغ وقف کا نکاح وکړه نو بس مجبوره شوه هغه ورته مسله وی ژوند به یوازې تیری څه به کې حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه حضرت عمر ولیمه وکړه د واده نه پس چې ولیمه وکړه عاتکه هم ناسته ده د پردې نه پورې غاړه لکه پرده به داسې وه چې د مخ او د وجود پرده به وه ولیمه ناسته وه حضرت عمر هم دی صحابه هم دي حضرت علي هم دی نو حضرت علي عاتکې ته عاتکې تا چې شعر ویلو چې وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ینفک جلدی اغبرا دا چې وی چې زما اوښکې به ټول عمر بهیږي او ګرمې او زما وجود به دوړې او غبار به ترې نه لرې کېږي پراګنده به
اوس خو د وجود نه ګرد او غبار لر کړی نو په چغو چغو په ژړا شو ډېر زیاتې وجه حضرت عمر ته علي وی خندل وته وی علي غمونه مه تازه کوه په زخمونو اوبه ما اچوه مهرباني وکړه په خندا کې دا خوش طبیعتي وه نو عتیقه ورته څه وایي وی حضرت عمر داسې خاوند دی داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کوم راکړه نو دا ماله جنت دی حضرت عمر عدل و انصاف والا د پیغمبر ملګری د کې ډېر صفتونه ډېر صفتونه او د ده په دې واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه به داسې ژوند د عمر سره تېرومه کوم ژوند چې ما د نه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی هغه نوجوان و دی لږ په عمر کې زیات دی خو د هغه نه به ورسره ښکلی ژوند تېر کوم ښکلی ژوند به تېروم خو چې کومه مینه ماله زوړ خاوند عبدالله را کړی د ابوبکر زوی هغه ماله نه دی را کولی شي او نه بل څوک را کولی شي مینه یو ځان له شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بی بی آمینه مینه مثالی و یو بل سره مثالی مینه د واده نسو ورځې پس عبدالله لا په سفر دا قانونو چې تجارتي سفر باندې به خلک تلل په تجارتي سفر نو د واده نه یو څو ورځې پس د عبدالله لاړ په تجارتي سفر باندې حضرت آمینه د رسول الله مبارک مور ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند سره خطه به سبا دی په تجارت به ځم یا سړي دا به څنګه چلي ته خو زما نړۍ کې ښځې بس تجارتي قافله ده او مخکې نه مو پروګرام سیټ کړی دی څه به کوو ژوند د قانون دی شپه مو په ویښه دواړو تېره کړه دواړو په ویښه په مینه تېره کړه ښه سار به دی چې سار شو عبدالله لږ صبر وکړه قافله ځي که نه عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوامده لږ دلته ما ته ودرېږه درته لږ وګورم چې بیا به لاړ قافله لا نه وتلې بیا بیا را منډه کړې یا مینې ته لږ غوندې ما ته ودرېږه چې تا ته لږ وګورم داسې مینه داسې مینه او چې ته نو امینه ورته لاره کې ولاړه وه او څه وایي ورته عبدالله وی ای امینې د رسول الله مبارک پلار او مور ای امینې ګور یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس وټنګئ چې قافله به راله جرس به وټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله راورسېد او به میاشت پس راله 2 میاشتې پس 4 میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي او په لارو کې به یې سوداګانې خرڅولې وخت به تېرېده ګوره چې جرس وټنګېږي امینې ماله به رامنډه وی ماله به راځي خامخا چې زما سره به چې پتا مې ړومبې سترګې ولګي داسې مینه مثالي مینه محبت چې کله م قافله راځي جرس ټنګ دی واورېد امینې ګورې په منډه به ماله راځي جامو ته به نه ګورې چې جامې پاکې ځان ته به نه ګورې ماله خیره نه خچه نه خو ماله به رامنډه وی چې د تا ته وګورم امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي عبدالله دا ورته وي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي واه واه خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړه قافله ځي دا ورپسې روانه ده تر څو چې د مکې نه قافله نه وتلې دا به ورپسې تله عبدالله به شاته کتل دی به ورپسې کتل امینې زه بسته که نه ښه امینې را سره پسې که نه ښه قافله پناه شو امینه په اوښکو کور ته راله عبدالله په اوښکو کې قافلې سره الله اتفاق دو چې واپس راتلل د مدینې په خوا کې عبدالله وفات شو او د بی بي امینې په ګېډه خو رسول الله مبارک دی که نه اوس او وفات شو په مدینه کې مدینه کې دفن شو دې ته پته نشته خوارې ته قافله چې کله راورسېده مکې مکرمې ته راځي او جرس وټنګېد جرس وټنګېد حضرت امینې منډه ما عبدالله راورسېد ما ته خو یې دا وصیت کړی و چې جرس وټنګېږي ماله به رامنډه وی د حیا د کور و بار ووته او د هر چا د چې څوک په قافله کې رونو سربورانو منډې کړې چې زما پلار هغه دی راغی رور مې هغه د قافله کې راغی تره مې راغی بچې مې راغی خلکو قافلې له منډې کړې او د خلکو سامان په اوږو چلیږي کور ته لارو کې پلار ته بابا راورسېدي او سامان په اوږو د هر چا خپل کور ته روان دی د قافلې امینه ولاړه ما عبدالله به مدري خلکو سامان ټولو کورونو ته وچېده خو د حضرت امینې د زړه ټکور رانغی هغه عبدالله څه شو
هغې خو ما ته ویلي وو چې ما له به جرس سره رامنډه هغه هېڅ دلته شو بل چا سامان نه پوهه کړی وي دا د خاوند سامان او جامې مدینه کې دفن کړی مثالی میں نہ دیتا ہوئے محبت بیام آمینه خاون نپز دویم خاون ننکو رسول اللہ مبارک معشوم مو رکوٹے مو خاون للالا مدینی شریفیتا خاون قبر لدو مدینی تلالا ورات لوگی غریب پابوا کے وفات شو لالم لشو رسول اللہ مبارک معشوم پاتے شو زمانونو خبر ہمیں دے پورو کا جوڑم نوما کل جون تیر کے خشتا کل جون دا پردے لور سرخ سوچو کہ دا تور سرے دا چالور دا چالور دا چارو ایرہ دا چا دا دی مورم او پلارم شتا کدی سر ظلم کوم دو پخ پڑ لاس کیرم چې دا مالور سر سوک ظلم کئی تو پکے گم کرنا نظر والے پردے لور سر ظلم ہو جاتے ډیر ظلمونه شروع دي خذو سر ډیر زیات ظلمونه شروع دي پلګه خبره طلاق او طلاق او طلاق پلګه خبره طلاق په معمولی خبره د کور نشاله پلګه خبره دوست سره بیل د جنگ شي او بخښ کو تا سره ما کاروبار شریکو کوم ما خزدري طلاق ضرب قسم خدا و سوالي کې ادا ابي غیرت تاسو کې اسی قسم اخرى بیا رسستو مانه پلګه خبره یو طلاق دو طلاق درې مونږ ته دا مسائل ډیر راځي یعنی یو خزه ما ته وی خاون طلاق نو ما یو کدو وی سلو نه امرات زیات ویلې اوس بس کې قسم به په خدای جمعات کې ناسم بعض زنانه مونږ غره د فتوی لراشي او د فتوی ته پوسو کې نو یو زنانه مخ کې ما خو خیر پرده کې برقه کې الحمدلله زخذ سره نه ملاوي برقه کې او انیس احمد مورم یو دا چې نور زنانه می کټ کې ناستا وا ما وته وی چې درې طلاق درکړي وي درېو نه زیات ویلې دي یاره ما وسې سم نه کیږي په غریب بچو کو جو په جړا چې ما خو مور پړل ما پلار مړ دې بچا ته ته چیر دلاله نه مې مور ته نه مې پلار دې ظالم سپیر مال ول او اس پسې طلاق ورکړي ما ته چې مونږ کا اخر ولې دا دونه ظلمونه شروع دي خذو سره ولې دا غلط دونه ظلمونه او بعض خدي خاوندانو سره ډېر ظلمونه کوي خاوند خیال نه ساتي خاوند حق نه پوره کوي خاوندان د خذو نه خپي حق نه ادا کوي ولې ظلم کوي ینه باندې پکور کې نه الګ و پسې زی امور پلا به نه را پرې ولې ظلم کوي لور سره ظلم کوي ظالمانو او زوم ظلم کوي بے ځای ولی لور د پلان نه کیناوي د خاون نه کیناوي نه دا کور به پس کېږي شاباس به پس دونه کالي اوس بدا کې ولی کینه ولی ظلم کې بچ کم مہر شرعي شوی دی بس ټیک دی کنه شریعت کې چې کم مہر شوی په کم وعده شوی دی په کم مہر بس ټیک دا خبر اخلاص نه اوس به پلان نه جدا کېږي قسم به خدای بروز یو الک راغی ډیر خشته الک طالب دې طالب او پلار رانه مور پلار رانه خزه کېنو لید وی چې دلته به ولا کورلې او ډېر فاصله ده د هغوی د پلار او د مور او د دوی او ما سره به اوسېږي زما مور پلار چاته پرېږدم زما د مور پلار خدمت به څوک کوي وایي بس ستا په ښځه تمام زمونږ په لور ستا د مور پلار خدمت نشته دلته به ورانه کېنولې نه یې راپرېږدي راسه زما وروڼو دواړو طرفینو ته زنانو ته هم ویم چې د خپلو خاوندانو خیال ساتي بچې د کور نه یو ځل ووتې نو بس دا خاوند پلار ستا پلار دی د دې خاوند دا مور دا خواښې ستا مور ده د هغې رونه ستا رونه دي د هغې خویندې ستا خویندې دي ښکلې ژوند تېروه مزېدار سخته ځان له ورکه خپه مه راځه د پلار په کور مه کښېنه قسم په خدای د 100 روپو خاوند دا د ما واورئ زنانو ته وایم د 100 روپو خاوند د 100 روپو خاوند د 1 کروڑ ضرور نه بهتر دی دا رونه خویندې نه ساتي دا خو ترسوی ساتي خو چې کله ښځه وشي او کله بچي وشي بیا په خویندو څوک څه کوي ورور خور نه ساتي بیا به په پردو کوڅو کې ګرځي بیا به څه کوي زما وروڼو دا نه راپکار
خاوند هم ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کړي او دا د پلار کره لاړه شي ظلم به نه کوي او طلاق دې هم نه ورکوي او ښځه هم ظلم نه کوي خیر دی د خاوند خدمت دی کوي د شریعت او د سنتو مطابق ژوند تېر شي دا مزېداري خوشګوار ژوند یا به 10 ورځې ژوند دی یا به 20 ورځې ژوند دی یا به میاشت ژوند دی د انسان یا به کال ژوند دغه د دنیا څه ژوند دی څومره تللی دی او څومره وفات دي دا په تکلیف تېرول نه دي پکار دا په خوشحالۍ تېرول پکار